نقاب څنګه دی او زه هم ورسره کوم مولوي صاحب واده هم ورسره کوم دا د اسلام په لاره کې زه ورکې زه بل چا ته کار څوک وکړي زه ځان سوځم خو نه بیا ستا په لاره نو ولور د دې ولور څنګه راځي او د اسلام په لاره کې د هغه څنګه راځي سمه مننه عزتمن سي خیر دا خور خو چې د ولور مسله یې نه ده د دې خو خواهش ده که نه السلام علیکم السلام علیکم ته غږ اورستړي مشي سلام علیکم مهرباني الله دې خوشحاله کړه مهرباني د ایران څخه زنګ وهلی ډېر ښه دې کړي مهرباني مولوي صاحب دلته موږ یوه دغه پوښتنه ده مهرباني نو دا چې میده غږېږي نو خامخا مو اړیکه پرې کېږي تاسې پوهېږئ چې د ایران نه خو دا ستونزه ډېره زیاته ده نو وروره دا چې تا ته ټلیفونونه کوي او له تا سره اړیکې نیسي او همدا وایي چې زه بل څوک نه غواړم همدا تا غواړم بل را باندې ورور کړي او که ته واده را سره ونه کړې زه به ځان وسوځم او که ته واده را سره ونه کړې زه به ځان کوهي ته واچوم ځان به مړ کړم نو دا خواهش ده نو بس چې ته پوهېږي او دی پوهېږي نو په شریعت کې ما اول نه ویلي وو چې یو لک وایي چې که ته له ما سره نو واده ونه کړې زه به ځان کوهي ته واچوم پلانکی به وکړم بساکی هغه د خپل شخصي کار ده نو پردي بارونه ته په غاړه باندې مه اخله او ښه خبره ده چې تا ته مور او پلار انتخاب وکړي د پښتني ټولنه کې او تا ځان ته یې هم که کوې که تا ته لازمه ښکارېږي هغه تا خپل کار ده اما پاتې شو د ولور خبره ولور خو بیا په دې کې نه ده اعتباري مسله نه ده السلام علیکم نو معامله داسې چل چې دلته د ولور مسله نه ده ځکه هغې تا ته نه وایي چې زه له تا نه ولور غواړم او شپېته زره اویا زره روپۍ به راکوې 15 لکه به راکوې نو زه تا سره واده کوم السلام علیکم مهرباني السلام علیکم السلام مولوی محترم پشتو بلد نیستم و فارسی بگم انشاءالله که مهرباني مولوی محترم کسی بالاخره طهارت میکنه بعد از طهارت جراحت زخم داره سر زخم ابتدایی که طهارت میکنه خون نبره بعد از طهارت موقع سر نماز میره از خون اثر جراحت چی میشه پخش میشه چرا کنن بعد از نماز تیابه کنه یا خیر مهرباني صحیح ده پوه شو نو ورور د ولور مسله دلته مهمه نه ده دلته دا د دې خواهش ده نو هغه ته وایي د خپل کار ده بیا که چېرته سره موافق شوئ مشکل نه لرئ تاسې ولور خو که ورکوئ که مهر ورکوئ تا خپل کار ده خو ولور موږ وایو چې خو اکثره پلرونه اخلي که ولور ته دې ته ورکوي ولور ما نوم ورباندې ږدي بیا مهر ورته وایه ښه ولور بیل شی ده ولور خو د بیع او شرا ده دغه خلکو نن سبا مروجه اصطلاح ګرځولې ده نو بیا دې ته مهر ورکوه که تکړه یې 50 زره ورکړه دا ښه خبره ده 50 که لږ نور ښیې لږ نو 1 لک یې که لږ نور هم ښیې نو چې 15 لکه 10 لکه مهر ورکړي هم بده خبره نه ده ځکه په شریعت کې کم مهر چې دا په د نن سبا د موږ تاسو په افغانۍ کې 15,000 روپۍ ده او زیاتې لري حد نشته څومره چې ورکولی شي څومره احسان کولی شي څومره ښېګړه کولی شي څومره ځواني کولی شي کولی شي بل ورور پوښتنه کړې وه چې دا ورور پوښتنه وکړله چې یو سړي لاس یو کوم ځای زخم وي او زخم ته چې ګوري او داسې وکړي نو هغه زخم په هغه ساعت کې وینه نه کوي جوړوالی یا پرده پرې راغلې وي نو چې کله یې اودس وکړو لمونځ یې کوو د لمانځه په وخت کې اودس مات شه نو بس لمانځه په وخت کې اودس مات شه بیا به اودس کوي وروره او که داسې وه چې زخم و پټۍ ورباندې وه د مسه ورباندې کړې وه بیا نوره وینه پکې راغله هغه کې مشکل نشته ځکه د مسه کړې ده مسه یې د همدې دپاره کړې ده چې دا ځای زخم ده او په دې ځای باندې پټۍ لګېدلې ده په هغه کې ستونزه نشته اما که زخم بې پټۍ وي پټۍ نه وي ورباندې او ده ته ورمعلومیږي چې دا ګوته باندې یې زخم ده په اوداسه په وخت کې ځکه د کله کله د یخ اوبو له وجې نه هم دا زخم بیرته چوي او وینه ترې نه راوځي نو چې کله پوه شي چې زخم څه بیرته وینه راغله بیا به اودس کوي ښه قدرمنو عزتمنو لیدونکو هیله ده چې د چا پوښتنه نه وي پاتې شوي ځکه نن یو څه ترافیکي ستونزې وې له هغې امله موږ لږ ناوخته هم راورسېدو نو قلم سره سره خو کاغذ مې نه در اخیستی چې د چا پوښتنې رانه پاتې شوي نه وي الله مو خوشحاله که قدرمنو عزتمنو لیدونکو نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې
بهتره په نکاحو کې هغه ده چې اسانه وي، بهتره په نکاحو کې هغه ده چې مهر پکې